ګرانو کتونکو، تاسې دغه تصویر ته ښه پام سره وګورئ. په دې تصویر کې یو شی ده چې هغه ډیر د پام وړ ده، او هغه دغه کنکریټي پایپ ده چې د سمټو څخه جوړ ده. نن تقریبا 100 کاله مخکې په کینیډا کې دغه جوړ کړل شوی و. په 1920 کال کې په کینیډا کې لومړي ځل لپاره دغه کنکریټي پایپ جوړ کړی شوی و. دغه سمټي پایپ دومره کلک و چې نږدې 23 ټنه وزن یې هم د زغملو وړتیا درلودله. د دغه پایپ د کلکوالي او د وزن زغملو وړتیا ښودلو لپاره یوه ننداره جوړه کړای شوه. په هغه ننداره کې د دغه پایپ د وزن زغملو او د کلکوالي عملي کړنه وښودل شوه. دغه نندارې ته چې کوم کسان او کوم نفر راغلی و د کتلو لپاره، هغه ډیر حیرانه شول او ډیر زیات خوشحاله هم شول. په هغه مهال دا یو ډیره لویه لاسته راوړنه وه. هغه د سیمټو پایپ پر ځمکه ایښودل شوی و او هغه باندې پاسه ډیرې د شګو نه ډکې بوجۍ پې ایښودل شوې وې، او یو څو کسان هم پاسه په دې بوجیو باندې ناست وو چې نور یې هم د وزن زیات شي. او ښه په ښکاره دغه پایپ جوړونکی هغه پایپ کې دننه ناست و او ښه په عملي توګه خلکو ته وښودل چې دغه پایپ څومره کلک ده او څومره وزن ده زغملی شي. دغه اختراع د اوبو لیږدولو کې ډیر بدلون او آسانی راوستله. او یو بله ګټه یې دغه وه چې په دې پایپ جوړولو کې لګښت او مهال دواړه کم لګېدل، یعنی لږ مصرفېدل. هغه مهال دغه یوه ډیره ګټوره او مفیده لاسته راوړنه وه. اوس هم په نړۍ کې په ډیرو ځایونو کې دغه کنکریټي پایپ د اوبو لیږدولو لپاره کارول کیږي.